السلام علیکم دوستانو څنګه یې امید کوم روغ جوړ به یې دلته موږ سره د یو شارټ کنورسیشن د یو دوه کسانو په منځ کې خبرې اترې دي نو ما ویلې چې زه هغه ترجمه کوم درته لنډې شاپینګ د سودا په باره کې دي پرسن A دا خریدار دی او پرسن B چې دا دکاندار دی هاي سلام can you help me can you help me آیا کولی شي ما سره مرسته وکړي کومک را سره وکړي پرسن B ورته څه وایي دویم نمبر شخص شور بالکل what do you need what do you need تاسو څه ته اړتیا لرئ څه شي ته ضرورت لري need ضرورت I'm looking for some fruits I'm looking for some fruits I'm looking زه په لټه کې یم for some fruit د یو څه میوه‌جاتو یعنې زه یو څه میوه‌جاتو په لټه کې یم چې زه فروټ وګورم دا دکان کې دی دکاندار ته وایي اوکې ښه we have apples موږ مڼې لرو we have د لرلو چې اوس شی تل ملکیت کې have استعمالیږي we have apples موږ مڼې لرو bananas کیلې and او oranges او مالټې بیا ورته هغه څه وایي how much are the apples how much are the apples مڼې په څو دي they are $2 per pound they are $2 per pound دا چې دی پر پاوند چې دی په $2 دی پاوند یو کیلو چې دی تقریبا څه د پاسه 2 پاونډه راځي یو کیلو چې د پاسه 2 پاوند راځي نو دا خارجي پاوند هلته ډېر استعمالیږي پرسن A B that's great دا ډېر ښه دی ډېر ښه موږ وایو ډېر ښه I will take زه به واخلم I will take 2 pounds 2 پاوند به واخلم پلیز مهرباني وکړئ I will take 2 pounds زه به 2 پاونډه واخلم پرسن B دویم شخص anything else نور څه موږ اکثره وایو که نه نور څه خو دې په کار نه دي anything else لنډ کې ورته ویلي نور څه خو یعنې ضرورت نشته نور څه پرسن A yes هو I also need some milk I also need some milk زما شیدو ته هم ضرورت دی also هم زما need ضرورت دی مخکې مې ویل some milk یو څه شوده some milk یعنې یو څه شوده The milk is in the dairy section right over there. The milk is in the dairy section right over there. شوده چې دی دا په ډیری سیکشن کې دی د لبنیاتو خانه کې دی لبنیات یعنی شوده مافزه کوم ځای کې جا پیدا کېږي right over there هاغلته موږ اکثر ویو هاغه ځای کې right over there نه هغه ځای کې Person A thank you مننه how much is the milk how much is the milk شوده په څو دی دا ورته وی it's $3 for a bottle یعنی یو بوتل په $3 باندې دی Person A I will take 1 bottle I will take زه به واخلم 1 یو bottle یو بوتل That's all right ښه صحیح ده Is that all I am دومره بس دی Is that all هم دومره بس دی Person A yes هو That's everything دا هر څه دی That's everything دا هر څه دی Person B great ډېر ښه Your total is $7 Your total is $7 ستا ټوټل $2 شو Here you go Here you go دا واخله Thank you مننه You are welcome You are welcome یعنی د مننې قابل نه دی Have a nice day ښه ورځ ولرئ چاته وایي چې ښه ورځ ولرئ نو ته ورته ویلی شي چې Have a nice day